ځان چې مې د تخم غوندې خاورې کو هله سربلند شومه زرغون شومه او ځان راته ښکاره شو ځان مې بیا موندو ځان راته ښکاره شو ځان مې بیا موندو کله چې آشنا ستا په لټون شومه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نیکی هیلې او احترامات مې قبول کړئ. د ایپس ټي وي سره ستاسو ملګری ستاسو ورور الطاف حسین ارمان نن درته بیا په خپل ادبي پروګرام کې هرکلی وایي. نن را سره د علم خزانه استاد صاحب محمد شیرجان صاحب ناست دی. هغه سره به خبرې اترې هم کوو او د هغو نه به د هغو یو کلام دوه هم او استاد صاحب تاسو ته مونږ په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او مونږ سره خپله پېژنګلو وکړئ. د هغې نه پس به مونږ سره خپل یو کلام شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه الطاف حسین ارمان صاحب ستا ډېره مننه کوو زموږ خواله راغلی او موږ له وخت راکړو. په دې موقع باندې تاسو زما متعلق د پیژنګلو په حواله باندې خبره وکړم. محمد شیر زما نوم دی او شیرجان مې تخلص دی. په های سکول کې وړو ته سبق وایم او د سبق سره سره د شعر او ادب سره د پښتو د شاعرۍ سره هم دلچسپي لرم. دې موقع باندې تاسو د نظم او د کلام غوښتنه کړې ده. د ایپ ټي وي کتونکي دي هغو ته ډالۍ کومه. دا یو نظم دی دا د مسافرو په حواله باندې دی خو په دې کې به زه دا ذکر وکړم چې د شاعر په حواله باندې به تاسو ته دا خبره وکړم چې شاعر چې څه هم لیکي او څه محسوسوي نو دا یوازې د خپل احساسات نه دی د معاشرې او د چاپېرچل احساسات چې دي نو هغه محسوسوي او هغه په خپل قلم کې راولي. نو زما سره دا کم نظم چې دی دا د مسافرۍ په حواله باندې دی اگر چې ما مسافري نه ده کړې خو لکه د مسافر احساسات پکې دي چې لکه مسافري چې ده نو دا څه شی دی. نو دا شعر دی چې استاز دی تربیت کړي د سړي مسافري د سړي مسافري او تمیز ښایي د خپل او د پردي مسافري. خپل ځان ورته ډېر مشر د پوخ عمر سړی ښکاري خپل ځان ورته ډېر مشر د پوخ عمر سړی ښکاري کړي هیره د ځوانانو نه ځواني مسافري او په درد او په تکلیف او ستړیوالي نه پوهیږي په درد او په تکلیف او ستړیوالي نه پوهیږي انسان د هر مرض نه خلاصوي مسافري او څو ورځې څو هفتې شوې څو میاشتې څو کلونه څو ورځې څو هفتې شوې او څو میاشتې څو کلونه یوه لمحه حسابوي مسافري او ژوند څه دی یو ازمیښت دی د ټکرو تندکونو ژوند څه دی یو ازمیښت دی د ټکرو تندکونو انسان په دې خبرو پوهوي مسافري ژوند څه دی یو ازمیښت دی د ټکرو تندکونو انسان په دې خبرو پوهوي مسافري او هیڅوک هم په رضا باندې د خپل ملک نه ځي په رضا باندې د خپل ملک نه ځي ورپېښه کړي انسان ته مجبوري مسافري او مقته ده چې شیرجانه جړاګانې د خندا جامه کې نغاړي شیرجانه جړاګانې د خندا جامه کې نغاړي پټ پټ په د خندا کې جړوي مسافري. یو څو شعرونه نور دي د غزل چې لکه کډوال کور په اوږه ګرځوم لکه کډوال کور په اوږه ګرځوم د اشنا غم سور په اوږه ګرځوم او د نفرتونو غني ټولې ریبم د نفرتونو غني ټولې ریبم د محبت لور په اوږه ګرځوم او زما وفا کړه تا د خپو نه لاندې زما وفا کړه تا د خپو نه لاندې ستا د جفا تور په اوږه ګرځوم او زه د عمر قرضداره یمه د مور د حق پور په اوږه ګرځوم او شیرجانه زه د یار خاطر کومه ځکه رقیب سور په اوږه د استاد صاحب په دې شعر به د اجازت اخلم چې شیرجانه بس کا زړه مې مرز پړه شیرجانه بس کا زړه مې مرز پړه زما په زړه کې دي بلها غمونه. روان پروګرام پورې اخبار رول اجازت ورکړي پلوی الله مسپارم د الله